هم ولیدله چې ماشاءالله ډېر ښایسته او په زړه پورې خوند لري. تر څنګ یې د ښار د نورو کبابیانو سره د دې یو خوراک تفاوت په 50 افغانۍ کې دی. مطلب زمونږ او تاسو لپاره، زمونږ هېوادوالو لپاره ډېر اقتصادي دی. مسافر ما تېرېدم د هوټل ته راغلم او ماشاءالله کباب یې ډېر ښه دی. ماشاءالله د ننګرهار خو کباب مشهوره دی، خو دا هم عالي دی، ښه دی ماشاءالله. سلامونه، جوړ په خیر درنو لیدونکو. هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. کانت الله باور او د کمرې په برخه کې ریاض مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې حاضر شوی یو. درنو لیدونکو، د چکنورۍ د بازار په ساحه کې یو او په نننۍ خپرونه کې راغلی یو لمر چپلی کباب هوټل ته. نو دغه هوټل په چکنورۍ بازار کې نوی جوړ شوی او ډېر ښایسته او خوندور کباب دغلته پخیږي. نو نننۍ خپرونه مو دغه ته ځانګړې کړې ده. زموږ دغه خپرونه در سره تر وروستۍ پورې وګورئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. درموند خوږو لیدونکو، د استاد څنګ کې ناست یم. نو تاسو ګورئ فعلا چې دا کباب پخوي. د سره به وغږېږم. استاد سلام، ستړی مه شئ. جوړ په خیر اوسئ، کور د ودان خیر اوسئ، ژوندی اوسئ. بس ډېره مننه تاسو راتلو نه. مننه استاد، ژوندی اوسئ. لږ د خبرې تیزه که صحیح ده چې اواز یې مطلب شي. بس خیر اوسئ، کور د ودان چې راغلی زموږ پوښتنه دې وکړو. خدای دې هر کله م راوله او خپل دوکان هم ده. که په مکمله توګه خپل ځان او دغه هوټل لیدونکو ته ور وپېژنئ، چې ودې زما نوم وحید استاد ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زیړانو د کلي. او دغه 20 کاله کېږي چې دغه چپلی کباب په کار کوو. نو یو دوکان هم د سید حمید چوک کې ده، زموږ په درې کې هم دا کسب ده. نو دا 15 کاله کېږي چې دا کباب پخوو. ماشاءالله بیا خو په کباب پخولو کې کافي تجربه هم لري. نو انشاءالله یاره بیخي تجربه هم ډېر ده، یعنې ټول عمر هم د کباب کې تېر شوی ده. که د ذایقې په اړه راته ووایې چې ستاسو د کباب ذایقه څنګه ده د نورو کبابونو سره؟ مثلا په ننګرهار ولایت کې سالار کباب ډېر مشهوره دی، تر څنګ یې ادم خان دی. د دې ذایقه څنګه ده؟ والا ښه ده، مختلف راغلی دی. مسالې دي نور چې سړی پرې هغه لکه خواري وکړي او هغه وکړي. همدغه زیره او ډنیه ده او دغه ناردانه ده، دغه زیتون ده، پنیر ده. دې کې کباب خوندور راځي. او دغه عام کباب چې دی بیا دا مختلف ریټونه مختلف دي. نو موږ کوشش دا کوو چې دا نوې دوکان ده او نوې ښه کباب ورکوو چې آینده مشتریم چې شی وخوري دعاګانې راته وکړي چې ښه کباب د جوړ کړی.
مننه استاده. ستاسو نرخونه د ښار کې چې کوم هوټلونه دي هغو سره څومره توپیر لري؟ مثلا تاسو کیلو څو ورکوئ او هلته خو ګران دا خو داسې د انجینر صاحب دلته خلک راځي مختلف ریټونه دي، کیلو 400 350 1500 او زیتون والا دي، واګې والا او پنیر والا کیلو 600 دي، او د ساده کباب چې د کلانتر د ښاروالۍ لخوا نه موږ ته 300 روپۍ عام ښاروالۍ والا ریټ راکړی، او په دې کې انشاءالله موږ خپله جدي کوشش هم دا کوو چې د ریټو پوښتنه هر سبی کوو، په دې یو هر سبی موږ نه پوښتنه هم کېږي د ښاروالۍ لخوا نه، او ریټ کې انشاءالله مشکل نشته او ریټونه هم انشاءالله ښه ده. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. که د کباب په اړه راته ووایئ چې تاسو دلته څو ډوله کباب تیاروئ؟ دلته 15 رقمه فی الحال تیاروو، یو پنیر والا شو، زیتون والا شو، هګۍ والا شو، خالي غوښه شو، او همداسې عام کباب ده نو مختلف هم دا اوس هم څه چې څوک هغه ورکړي انشاءالله ورته پخوم چې څه رقم هغه ووایي، د مشتري سترګې ته هغه ته ګورو چې فرمایش ته چې کوم ورته فرمایش موږ ته راکړي هماغه ته ورته جوړوو. تر ټولو خوندور او ذایقه دار چې سپیشلي کوم یو دی؟ چې سپیشلي دغه زیتون والا او پنیر والا چې دی د خلک ډېر خوښوي او ښه کباب هم ورکوي، او دغه سپیشل کباب د دې نه پورته کباب نشته، خو شته دی خو بیا هم هغې کې د غوا غرنلی په کار دغه ډېر مختلف شیونه دي، نو هغه به ګاګ ته ګورې چې داسې ګاګ راځي چې مثال کیلو وایي 1000 روپۍ واخله ښه شی راکړه، یا 1500 والا ښه شی راکړه، او بعد دې چې په 2500 هم ورته وایي نه اخلي، وایي وس هم نشته، نو موږ کوشش دا ډېر کوو چې یو ګاګ ته ښه شی ورکړو. مشتریانو سره ستاسو راویه څنګه ده؟ ولا مشتریانو سره دغه 9 ورځې کېږي انشاءالله، چې دا کینو تر 8 بجې پورې کباب نه پاتې کېږي، خلاصېږي، خو ښه شی ورکوو چې هر یو راځي دلته خوري بیا ځان سره 1 کیلو 2 کیلو وړي، نو دا 9 ورځ ده چې دا 8 بجې کېږي هېڅ شی هم نه خلاص ده. نو ما چې زیاتره ورونو سره خبرې وکړې که نه، نو هغو هم ویلې چې ذایقه یې ډېره سپیشل او مزهناک دی، نو واقعا ستاسو کار ډېر ښایسته او منظم دی، بس بریالی اوسئ. اخر کې دا راته ووایه چې موږ باندې کوم ډول کباب خورئ؟ بس چې ستاسو رقم فرمایش زه د په خدمت کې یم، او انشاءالله موږ جدي کوشش هم دا کړی ده چې یو دغه بازار اصولو ته هم ډېر درنه ګورو، دغه ګاګ ته هم ډېر په درنه نظر ګورو، او ستاسو وروره راتلو ته هم ډېر هرکلی کوو، او خپل ځای هم دا چې څه رقم کباب هم په زړه یې موږ په خدمت کې یو. مننه، ژوندی اوسئ. که اخره کې خپلو هیوادوالو ته څه پیغام لري؟ اکثره زموږ هیوادوال مسافر دی او دغه ویډیو حتمن ګوري. بس دغه مسافرینو ته خدای دې ښه هغه ورکړي، او چې بیرته خپل دا وطن کې کاروبار جوړ شي، چې خپل وطن ته راشي، او مسافرینو ته خدای دې دا مسافري ورته اسانه کړي، او بس نور وینا نه لرو، دا هیوادوال ته وایو چې خپل په کار کې صداقت وچلېږي، خپل په کسب کې هغه مه کوئ، انشاءالله موږ نور همدغه هیوادوال ته هغه ده. نو ژوندی اوسئ استاد، مننه، خیر اوسئ. نو قدرمندو خوږو لیدونکو، استاد زموږ دپاره ځانګړی او سپیشل کباب جوړوي، هغه به موږ هم نوشجان کوو تر څو د دې هوټل د کباب دغه ذایقه وګورو چې څومره خوندوره او مزهناکه ده. نو ملتیا مو وکړئ، او انشاءالله نورو ملګرو سره به هم خبرې اترې کوو.
قدرمن د خوږو لیدونکو د هوټل داخل ته راغلی یو تر څنګ ما سره د ورور ناست دی ښایسته ښکلی کباب نوشجان کوي ده سره به وغږېږم چې د د خوند او ذایقه د کباب څنګه ده وروره سلام ستړی مه شي وعلیکم سلام په خیر راغلی مننه ډېره زیاته مننه خیر اوسې کور ودان که په مکمله توګه لیدونکو دپاره خپل ځان ور وپېژنئ نوم مبارک نوم مې عزت الله دی کابل نه راغلی یم او مسافر وم تېرېدم د هوټل ته راغلم او ماشاءالله کباب یې ډېر ښه دی ماشاءالله د ننګرهار خو کباب مشهوره دی خو دا هم علي دی ښه دی ماشاءالله لکه خلک چې دی په ننګرهار ولایت کې د سالار سپیشل کباب او یادم خان ډېر صفت کوي تاسو به هغه هم خوړلی او دم تاسو اوس خوړو د دې ذایقه هغې سره څنګه پرتله کوئ ماشاءالله ښه ده خوندوره ده ما خو چې وخوړه ښه ده انشاءالله نه هغې نه به یې خوند ډېر ښه یي که لږ ډېر ښه دی ماشاءالله رښتیا ووایه او که د نرخ په اړه راته ووایې موږ چې هلته مخکې پوښتنه وکړه نو دا ډېر اقتصادي هم دی ځکه خوراک په اویا ورکوي او فکر کوم ښار کې 500 دی هو همداسې ده نرخ مو خو معلومات نشته خو 80 روپۍ لکه چې خوراک دی همداسې هلته کومه لایحه چې ما ولیده او استاد وویل که نه چې موږ خوراک په اویا ورکوو نو د ښار د نورو کبابونو سره یې توپیر شته یو 50 ځکه موږ تاسو دپاره 50 روپۍ ډېر غټ شی دی ځکه ټول افغانان بېروزګاره دي نو 50 افغانۍ غټ شی دی په یو خوراک کې هو ماشاءالله صحیح دی چې خو خوراک خو صحیح دی کباب صحیح دی ذایقه کم خوند چې د کباب دی هغه پکې شته ماشاءالله الله دې توفیق ورکړي چې اخره پورې همداسې پاتې شي همداسې خوندوري همداسې جوړي ماشاءالله ډېر خوندور دی زمونږ اکثره لیدونکي افغانان دي خصوصا د ننګرهار اوسېدونکي د هغوی دپاره څه غوښتل لري د دې هوټل باره کې بس زه ځوانانو نه هیله کوم دا دکان جوړ دی ښه دی خوراک هم اقتصادي دی او خم دی او راشي دلته چې خوراک کوي چکر وي تیار ښه ځای دی ماحول هم ښه دی پاک دی نو چې راشي خوشحالي کو ډېره مننه ژوندی اوسه مننه تا نه ژوندی اوسه قدرمن د خوږو لیدونکو تر څنګ ما سره یو بل ورور هم ناست دی ده سره به وغږېږم چې د دې هوټل د کباب او ذایقې په اړه راته ووایي وروره سلام ستړی مه شي سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو قدرمن ادارې ته د همیشه بهار لیدونکو کارکوونکو ته ډېره مننه ژوندی اوسه مننه سراج الدین یم د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کیلغو اوسېدونکی سراج الدین وروره څنګه یې ژوند څنګه تېرېږي نن خو ماشاءالله چې ګورو باراني ورځ ده نن موسم څنګه دی والله ښه دی نو الحمدلله د ټولو افغانانو بل د مسلمانانو دعاګانې قبلې شوي دي ښایسته باران دی نو انشاءالله ډېر خوشحاله یو او موږ هم په چکر راغلي یو ډېر ښه چکنورې بازار کې لمر چپلي کباب هوټل نوی جوړ شوی نو تم ماشاءالله کباب وخوړو که د ذایقې په اړه راته ووایي تر څو لیدونکي خبر شي او دغه هوټل ته تشریف راوړي والله مخکې زموږ دوستان راغلي وو هغوی لږ کباب خوړلی بیا ما ته وویلې بیا ما لږ ادرس واخیست دی نه هلته راغلی یم نو ماشاءالله ډېر ښایسته خوندور کباب ورکوي نو خدای دې وکړي چې دغسې نور هم ترقي وکړي او دغسې ښایسته کباب زموږ دوستانو ته او دغسې خپل هېوادوالو ته ورکړي موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته راغلي یو د چکنورۍ بازار ته بلکې واقعا ډېر ښایسته بازار دی او ډېر ښایسته ځای ده او نوی جوړ شوی واقعا ډېر ښایسته خوندور کباب ورکوي همدې هیله څه توپیر لري د ښار د نورو مشهورو کبابیانو سره مثلا سالار سپیشل دی تر څنګ دم خان دی ذایقه کې کوم تغییر وینئ
بالکل و تغییر خو وینو انشاءالله ښه ده نو هر څه ښه دي انشاءالله دا چې دی اوس ذایقه یم چې زه ګورم ډېر ښه ده خو دغه نورو کبابیانو د یادونه دې وکړل زما یو غوښتنه د یو پیام په شکل کې چې د نظافت او د دې له خیال وساتي ځکه چې دا مرستیاګانې ډېرې شوي دي خو انشاءالله چې دلته راغلو موږ چې وکتل نو دوی نظافت د هر څه نه انشاءالله په هر دغه کې ډېر ښه دي انشاءالله ښه دی کار یې ښه دی او انشاءالله ځکه مزه یې ده که د خوراک په اړه راته ووایې د نورو سره په بیه کې کوم توپیر لري ارزان دی بالکل و داسې ووایه چې د بازار نه ما خو څو دفعې کور ته م وړی د بازار نه په کیلو کې داسې ووایه چې 80 روپۍ فرق هم لري یعنې ارزانه ورکوي او ذایقه یې هم ښه ده او خوند یې هم ښه ده انشاءالله ډېره مننه خیر اوسې اخره کې د لنډ وروستی پیغام اورم پیغام خو دا د ټولو هیوادوالو ته چې څوک بهر اوسېږي یا داخل کې بهرنیانو ته هم دا پیغام دی چې راشئ خپل وطن ته همدلته خپل کار وکړئ خپل روزګار وکړئ او دا کوم یو چې روان دي د هیواد نه بهر وځي دا په کار نه ده باید دلته دغسې دکان جوړ کړي کاروبار جوړ کړي همدغسې فرض مثال که دلته هوټل نشي جوړولی شاګردي دې وکړي نو بس یو لقمه روزي حلاله چې دلته وکړي دا به ښه خبره وي او هغه ورونه چې دلته اوسېږي هغوی باید بېکاره ونه ګرځېږي باید یو کار یو کسب وکړي دا ښه خبره ده د وطن دپاره خدمت وکړي په همدې هیله ډېره مننه مننه خوشحاله اوسئ ښه خپرونه ښه وخت خوږو درنو لیدونکو تر څنګ را سره د دغه هوټل مشر او مالک ولاړ دی ده سره به یو څو لنډې خبرې وکړو او هغه وروستی پیغام به هم ترېنه واخلو سلام ستړی مه شئ مننه ژوندی اوسئ سلام ته علیکم سلام خوشحاله اوسئ هر کله راشئ ښه راغلاست ډېره مننه ژوندی اوسئ که د خپل هوټل په اړه راته ووایئ ستاسو د کباب ستاسو د سلوک او کردار ستاسو رویه د مشتریانو سره څنګه ده او څه غوښتل لرئ مهرباني الحمدلله تر اوسه پورې چې کوم مشتری راغلی او یو دفعه یې د هغو خبره خوند یې لیدلی نو بیا انشاءالله بار بار راغلی دی نو انشاءالله د هغې د خوا نه موږ کوم مشکل نه لرو دا د ولس او د وطن دپاره خدمت دی او همیشه به دا خدمت مخې ته وړو په همدې هیله بریالي اوسئ او که د نرخ په اړه راته ووایئ چې ستاسو د کباب یو خوراک څه تفاوت دی د ښار د نورو کبابیانو سره تقریبا داسې فکر وکړه چې الحمدلله په ننګرهار کې اوس خو زموږ دغه مرحله نوې روانه ده کم وخت کېږي نو که دویم نه وي نو دریم مقام کې روان په ننګرهار ولایت نو الحمدلله هر څه نه ذایقې نه د هر څه نه برابر ده ډېره مننه که په آخره کې خپل هیوادوالو ته لنډ پیغام ورکړئ بس زموږ پیغام دغه دی چې بس انشاءالله اقتصادي خوراک دی منظم هر څه نه برابر څو رقم ته تقریبا داسې فکر وکړه چې 5 رقم ته زیتون شو مثلا پنیر شو مثلا یاګی کباب شو مثلا ساده کباب شو الحمدلله څوک چې کوم فرمایش ورکوي انشاءالله هغه موږ برابروو ورته ډېره مننه بریالي اوسئ بس تاسو ته الله بریالیتوب او کامیابي غواړو خیر اوسئ قدر وکړه انشاءالله اوسئ نو قدرمندو لیدونکو واقعا د دغه هوټل چې کوم کباب دی ډېر مزهداره خوندور او اقتصادي دی ځکه ذایقه یې موږ خپله هم ولیدله چې ماشاءالله ډېر ښایسته او په زړه پورې خوند لري تر څنګ یې د ښار د نورو کبابیانو سره د دې د یو خوراک تفاوت په 50 افغانۍ کې دی مطلب زموږ او تاسو لپاره زموږ هیوادوالو لپاره ډېر اقتصادي دی نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د دغسې نورو ښایسته په زړه پورې او جالبو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې چې بیا قانت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن ستاسو ملتیا کوي موږ ته اجازت راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه